همین دانشمندی و مجاهد هم هستن به ضد قشون سرخ شوروی. دکتر عبدالله 40 سال در سنگر جهاد در کنار قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود حضور داشت، فعالانه کار میکردن. آقای جناب من نمیفهم که زمان جناب زازی در کجا بود، در کجا یا در کدام یک قشله عسکری کدام سیمنصب بوده یا نبوده به هر رقم. او همدغه بېغیرتو ته مو ویلې چې پاکستان د افغانستان دښمن ده، خو همدغو بېغیرتو نه منله. همدغه چې نن ځان ته مجاهدین وایي همدغو بېغیرتو نه منله. مو ورته ویلی چې ته د آیسای لمنې ته پروت یې او بېغیرته راشه مشې مصالحې ملي دی، راشه افغانستان جوړ کړه. همدغو بېغیرتو ویلې که نه چې نه تاسې د افغانستان راته خوشې کوي چې مونږ یې چورو چپاول و هغې کو چې ویې کړل. د خلکو ناموس باندې د تجاوز کړی ده، چور دې کړی ده، او یا زره خلک دې مړه کړي دي، خښ دې وړي دي، ټول معادن تر اوسه وړي، ټول ټانګونه 9,500 تیارې ټوله اردو ته چور کړه. هغه هم کفر و، هغه هم کمونیست و، دغه خاوره هم کمونیست وه. دغه 8,000 کابل کې کابلیان چې مړه شول دغه هم کمونیستان وو. په جنکیو باندې چې تاسې په کرور وختې دغه هم کمونیستان وو. څنګه د کوم څنګه جرأت ځان ته ورکوئ چې ځان ته د جهاد وایي؟ جهاد هغه خلکو د روسانو په مقابل کړی دی چې هغه مړه شوي دي. تا قرارداد ورسره کړی دی، پیشری خودت شمالوال خودت که د روسا قرارداد کرده. یادتان رفت جهاد چی رو میگین شما؟ زه بله خبره تو بگم. همده اوز گوره تو ربانی دیلاله اندق کمونیستان مرکی دی په مسکو کې کېناستو. همدغه سور کمونیست پرونی نن هم دته وسله ورکوي، نن خو هېڅ هم نشته. همدغه شمالي ټلواله ته همدغه مجاهدینو ته پوتین هم د اوس هم وسله ورکوي. همدغه په پروان کې چې تا ډیپو ړنګه شوه دغه وسله د چا وه؟ همدغه روس وسله وه چې تا ته هغه خو به د جهاد په وخت کې غنیمت نیولي وي. پټان صاحب غواړي جهاد مات نشته، هسې چټ وایي. تا او د طالب په منځ کې څه فرق دی د افغانستان خلکو په مقابل کې؟ ته هم جنایتکاره وې او طالب دې هم جنایتکاره ده. ته هم خلک وژلي دي، طالب دې هم خلک وژلي. ته هم د آیسای کاسلې اخیستې، طالب دې هم د کاسلې آیسای ده. او زه په وطن کې ناست یم، زه خپل ملک کې ناست یم. ما قهرمانه اردو لرله. تاسو لاس کلدارې د جیبه کې د ډاره دې نشو ګرځولی. ما خلک نه دي وژلي، ما خلک تلاف نه دي کړي، ما د خلکو په عزت باندې لوبې نه دي کړي، ما د ښځو باندې تجاوز نه ده کړی، ما خلک په سر باندې په میخو نه دي ویلي، ما د ښځو سینې نه دي شکولي، ما رقص مرده په ښځو نه ده کړی، ما چور نه ده کړی، ما چپاول نه ده کړی، ما غرت نه ده کړی.